وروستی مورچل لسمه برخه. د وروستي مورچل د داستان درنو قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست، الله رب العزت خوشحاله لره. د دې زه محسن احسان مې یو ځل بیا د وروستي مورچل د داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه سره واورئ. درنو او قدرمن اوریدونکو، په تېره برخه کې مو اوریدل طاهر ټکان وویل موږ به سبا ته ماپښین مهال له دې ځایه روانېږو. دا چې نور څه وسول دا به په نن خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. سوریا لږ ځنډ په سوچ کې شوه. طاهر بیا وویل موږ یوازې لومړی 2-3 پړاو په خطر کې یو، وروسته ښایي له کومه پیرې نه مرسته وغواړو. سوریا وویل زما سره یوازې د اسماعیل غم دی، موږ سره یوازې یو آس و، هغه هم مړ شوی دی. مړ شوی دی؟ تا څه وخت ولید؟ کله چې ته ښکار ته تللی وې زه هلته ورغلی وم، هغه ما ته سهار هم ناروغ ښکار کېدو. طاهر په ژور سوچ کې ډوب شو. لږ ځنډ وروسته اسماعیل وویل زما په باب اندېښنه مه کوئ، زه پلي در سره تلی شم. سوریا وویل ته دا امید نه لرې چې د خراسان پوځونه به بیرته دلته راشي؟ طاهر ځواب ورکړ کوم پوځ چې د تیمور ملک مرستې ته ونه رسېدی شو زما ترې هېڅ تمه نشته، خو مصیبت انسان د تقدیر د معجزو په هیله کړي. زه د خراسانشاه له مرستې نه مایوس یم، خو د خدای جل جلاله له مرستې نه یم مایوس. که موږ پلي غرنۍ لاره غوره کړو نو د دښت له لارې نه به خوندي وي، په لاره کې به د کوم ټپې سپاهي د آس موندلو هم له اټکل نه لرې نه وي. له دې نه پرته زما ګمان دی چې تاتاریانو د شمال لویدیځ په لوري مخه کړې، جنوب ته د بلخ لاره به ان شاء الله خوندي وي. موږ به سبا ته له خیرې له ماپښین وروسته له دې ځایه روانېږو. کله چې ماښام طاهر لمانځه نه وروسته د دعا لپاره لاسونه اوچت کړل نو پاس د کور په انګړ کې د آسونو د پښو تر پهار واورېده. سوریا جګه شوه، د اور سکروټې په ډبرو پټې کړې. طاهر له دعا وروسته ورته وکتل. سوریا په ویلېدلې لهجه ورو وویل ښایي تاتاریان وي، خو له 5-6 آسونو نه زیات نه دي. طاهر وویل کېدای شي شاته لښکر ورپسې وي. اسماعیل په غمجنه لهجه وویل او ښایي موږ بلخ ته ونه رسېږو. طاهر په تسلي ورته وویل نه ان شاء الله موږ به خامخا ځو. کله ممکن نن؟ سوریا وپوښتل نن به ځو؟ هوکې. له دې غوښ نه د 2-3 ورځو د خوراک په اندازه بیله کړم، په یوه کڅوړه کې یې واچول. مګر په واورینه لاره د شپې پلي مزل، ته د پلي مزل په باب ولې سوچ کوې؟ آیا خدای جل جلاله آسونه راونه لېږل؟ سوریا وویل د دې آسونو اخیستل لږ ګران دي. طاهر ځواب ورکړ کوم کار چې ضروري وي د هغه په اړه دا سوچ څوک نه کوي چې دا ګران دي که آسان. له ځنډ وروسته له پاسه د ټک ټک غږونه اوچت شول. سوریا وویل لکه چې په منځ کوټه کې د اور بلولو لپاره ورونه ماتوي او آسونه په طبیله کې تړلي وي. زه په زینه ورخېږم، د دوی له خبرو نه د دوی د صحیح شمېر معلومولو هڅه کوم. مګر پاس ډبره اوس مه خوځوه، ښایي کوم یو په هماغه کوټه کې وي. نه ته غم مه کوه. سوریا دا وویل په زینو وختله، سوري ته نږدې یې غوږ ونیو او د غږونو د شمېر معلومولو په هڅه کې شو. له ځنډ وروسته راکوزه شوه او د طاهر له پوښتنې پرته یې وویل هغوی 6 او یا 7 تنه دي. دوی د تیمور ملک په لټه کې دي، امکان لري تر سهار یې نور ملګري هم راورسېږي. زه د دوی په ژبه نه پوهېږم، خو د تیمور ملک نوم په وار وار اخلي. زما همدا ګمان دی چې هغوی اوس د پاس کوټې شل لاسه په 3مه کوټه کې دي. د سپاهي لور. د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، په دلخونه کې شیبه په شیبه تیاره زیاتېدله. مغولو په خپله ژبه کومه راګ سندره ویله. طاهر د ماخستن لمانځه نه وروسته تر ډېره وخته پر خپل ځای ناست. کله چې د تاریانو راګ ختم شو نو سوریا او اسماعیل ته د تېرېدلو وویل. په زینو وروخت او له چت سره یې غوږ ونیو. یو تاتاري خبرې کولې او نور غوږ نیولی و. د دوی ژبې څو لفظونه طاهر هم هغه یوازې دومره وپوهېد چې خبرې کوونکي خپلو ملګرو ته کومه کیسه کوي. طاهر ورو د ډبرې سرپوښ لرې کړ او یو خواته یې کښېښود. له سوري نه یې سر وایست. دا یې احساس کړ چې په کوټه کې څوک نشته. چې بهر راووت د ډبرې سرپوښ یې بېرته په سوري کښېښود. په تیاره کې له څو ګامه اخیستلو وروسته د طاهر لاس په دروازه ولګېد. هغه ورو دروازه ټېله کړه، خو کرچهار یې دی پریشانه کړ. زر یې پرېښوده او له دیوال سره نیغ ودرېد. د دروازې د بیرته پورې کېدو په وخت کې نور هم غږ اوچت شو. کیسې اورونکي تاتاري ناڅاپه چوپ شو. له یوې شېبې وروسته یو خپل ملګري ته یې څه وویل او هغه په خوبوړي حالت کې وګرځېد. څه یې وویل؟ دواړه چې د طاهر په ګمان یوه کیسه کوونکي او بل یې اورېدونکي له یو بل سره په بحث شول. بیا د یوه منځ کوټې ته راغی او له ځان سره کنځلې کولې. طاهر وپوهېد له دې 2 تنو پرته نور کسان ویده دي. مغول سرتیري د منځ له کوټې نه تیر شو او د طاهر د کوټې ور یې ورخلاص کړ. د کوټې دواړه ورونه یو بل ته مخامخ وو، ځکه خو د 3مې کوټې د اور تیته رڼا د طاهر کوټې ته هم رارسېدله. هغه له دیوال سره جوخت چوپ درېدلی و. تاتاري په بې پروایي د هغه کوټې ته ورننوت او بلې خوا یې له سرسري نظر وروسته سترګې وموښلې. خپل ملګري ته یې کنځلې وکړې او بېرته ستنېدو په تکل شو چې د طاهر د اوسپنیز لاس پر میژ پرېوت. د لنډې تاتاري له خولې قدرې هم ونه وتله. د سترګو په رپ کې طاهر هغه ووژه او ورو یې سملاوه. له 3مې کوټې نه د کیسې کوونکي غږ اورېدل کېده او هغه به ښایي د خپلې کیسې وروستۍ برخه له اورولو ته ناکرار و. طاهر زر تورې له تیږې راویستله او له دیوال سره ودرېد. په زوره زوره ساه وکښله. د کیسې اورونکي ګمان وکړ چې لکه چې ملګری په بله کوټه کې ویده شو.
په خندا راوچت یو بل شوی لرګی ورسره راواخیست همهغه کوټې ته یې ځان ورسوه خو تر څو یې سم وضعیت معلومه د طاهر تورې په سینه ښخ شوه او په غولي پرېوت له دې سره له خولې یوه کړیږه ووت په درېیمه کوټه کې د دوی ملګري د هغه په چغه راویښ شول او یو بل په هولو هڅه یې کوله طاهر د سترګو په رپ کې ځان درېیمې کوټې ته ورسوه کوټه د اور په سبب پوره رڼا وه دا تاریان پاڅېدل او تورې راخیستلې خو د طاهر توره پرې د تندر په څېر راپرېوته له هغوی نه دوه نور هم د سترګو په رپ کې ورپېدل په دې ځنډ کې پاتې نور 3 تنه راسمبال شول د طاهر توره څو ځله د هغوی 3 وارو له تورو سره ټکر شول تاتاریانو چې ولیدل حریف یې خطرناک دی هڅه یې وکړه چې سر تیت او له 3 خواو حمله پرې وکړي خو طاهر د یوه کونج نه دوی ته دا فرصت ورنه کړ چې هلته ده ترې توپ کړ او تیت شي څو شېبې وروسته له هغوی نه یو بل هم ټپي شو او په ځمکه رپېده د طاهر مټې هم لږ زخمي شو خو په مخامخ کونج کې په مخ کې یوازې 2 تن حریفان لیدل نو د احساساتي حملو پر ځای په ډاډه زړه او ارامۍ مقابلې ته دوام ورکړ ناڅاپه طاهر شاته یوه کریژه واورېده د ځای بدل کړ او شاته یې وکتل شاته یې سوریا ولاړ وه چې په وینو سره توره یې په لاس کې وه او مخې ته یو بل تاتاري چې طاهر لا تر اوسه نو لیدلی په ځمکه ټپي لغتې وهلې په دې ځنډ کې د طاهر دواړه حریفان 2 لوري ونیول سوریا د طاهر د څه اشارې د لیدو پرته د یوې مخې ته ودرېده خو طاهر چیغې کړې سوریا ته زما له شا نه لرې شه طاهر د لومړي ځل لپاره د هغې نوم واخیست او دې ته د تاسو پر ځای ته وویل چې دا د سوریا لپاره ډېر ستر انعام و هغې وویل ته زما فکر مه کوه ما هم د یوې عربې مور شیدې رودلې دي مګر اسماعیل یوازې هغه هم زما ورور دی اوس طاهر او سوریا اوژه په اوژه ولاړ او د دواړو مغولي سرتیري بیا په یو کونج ته ایسار شول ناڅاپه طاهر ګام واخیست او د سترګو په رپ کې د سوریا د حریف تاتاري مټ د ده په توره غوش شو په دویمه شېبه کې د سوریا توره د هغه تر ټټر بوټه ختلې وه اوس د طاهر مخې ته یوازې یو تاتاري او سوریا په پوره ډاډ د لوېدلي دښمن په چپنه خپله توره پاکوله تاتاري اوس د مرګ او ژوندانه نه بې پروا او د وحشي ځناور په څېر یې حملې کولې ناڅاپه د طاهر په شونډو مسکا خوره شوه د یو مجاهد مسکا چې د دښمن په غوږونو کې د مرګ هیبتناکه کړس د خندا شي کړنګېږي د هغه توره د تاتاري په سر وځلېده او بیا تر سینې پورې ورسېده د سریا په شونډو هم مسکا لوبېدله هغه مسکا چې په لومړیو پیړیو کې به د اسلام د لوڼو لخوا غازیانو ته تر ټولو لوی انعام طاهر څو شېبې له خپل چاپېریال نه پردی شو د هغه زمانې په ښکلو خیالونو کې ډوب شو چې یو ساده عربي نجلۍ په د اسلام د سرښندویانو ډله لیدله چې د دوی له کلي نه به تېرېدله دوی به دا سندره ویله د قوم غیرتي زامنو ستاسو د اسونو د پښو ګرد موږ ته له کهکشان نه ګران دي ستاسو په ګردونو کې پټ مخونه موږ ته له سپوږمۍ نه ښکلي ښکاري د طاهر له ستوني چې سریا په وینو سور ولید وویل ته ټپي شوی راشه زه درې ټپ وتړم دا معمولي ټپ دی دا یې وویل او بیا یې له ستوني پورته کړ او مټ یې سریا ته وښکاره کړ سریا په دسمال د هغه مټ وتړه وویل ما 6 تنه اټکل کړي وو دغه اتم لکه چې په طبیله کې وو له شا نه یې غوښتل پر تا حمله وکړي زه ستا مننه کوم که ته نه وای نو ما ته به یې ګزار له شا نه خطرناک وای خامخا خطرناک د خدای جل جلاله په خاطر داسې مه وایه زه یوازې خپل وکالت کوم زه هلته نه شوی تمېدلی نو دروازې ته راغلم ومې لیدل چې هغه غلی له شاره روان دی او پر تا حمله کول غواړي زما له خولې چغ وته زه ډېره پریشانه یم سریا تر هغو چې په اسلامي نړۍ کې ستا په څېر نجونې زیږي په نړۍ کې مسلمانان هیڅ قوت نشي لاندې کولی څو شېبې د مخه زه ډېر مایوس وم خو اوس مې زړه ګواهي راکوي چې هغه قوم چې ستا غوندې نجلۍ زېږولی شي باید په ژبه یې د مایوسۍ الفاظ نه وي هغوی که د ځمکې تل ته هم لاړ شي نو هم په ستورو کمندونه اچولی شي انقلاب هغوی لاندې کولی شي خو ښخولی یې نه شي د حوادثو توپان یې سر پاشلی او تیت پرک کولی شي خو ورکولی یې نه شي د مغولو توپان ډېر زورور توپان دی امکان لري د اسلامي نړۍ وروستی کمر هم ورسره په مخه کړي خو ته او ستا په څېر نور د قوم لوڼې په هره زمانه کې داسې معماران زېږولی شي چې شیږي سره یو ځای کړي او مضبوط او نه ماتېدونکي کمرونه ترې جوړ شي د سریا په سترګو کې د مننې اوښکې ځلېدې هغې ویل ما هم څو شېبې وړاندې ګمان کاوه چې د قوم د ظالمیانو وینې سپینې شوي دي خو نه کوم اوله چې تا غوندې سرتیري لري د هغوی براق هېڅکله څوک نشي نسکورولی ته ژاړې سوریا په خندا شو په اوښکو لنده مسکا په شبنم د لمبېدلي ګل په مسکا چې د حورو بې شمېره کړسنده خنداګانې پکې غلې وې هغې ویل نه پوهېږم نن مې ولې غم هېر دی ښایي د دې لپاره چې نن مې د قوم د غلیمانو نه یو تن وژلی دی نه د دې لپاره چې تا د خپل قوم د یوه سرتیري ژوند ژغورلی خو اوس راځه اسماعیل به اندېښمن وي اسونه به هم زموږ انتظار کوي طاهر یو بل شوی لرګی ورسره واخیست او د تلخونې په لور د سوریا سره روان شو کله چې هغوی د سرونو ډبره لرې کړه د اسماعیل غږ اوچت سو ودرېږه څوک یې زما نقشه نه خطا کېږي سریا وویل اسماعیله موږ یو هغه بیا له خوښۍ نه په ډکه لهجه وویل اجازه ده راځئ کله چې طاهر او سوریا له بل شوي لرګي سره لاندې ورغلل اسماعیل یې ویل چې لینده او غوښې یې په لاس کې ولاړ طاهر وویل اسماعیله موږ بلخ ته روان یو څه وخت همدا اوس ستا خو به ساړه نه کېږي نه خورجانې مې ویل چې ستا به ساړه کېږي ځکه ته د تاوده وطن اوسېدونکی سوریا د کباب شوي غوښې یوه ډکه کڅوړه طاهر ته ورکړه او بیا په یو ګوټ کې لرګی لرې کړ
د سرمن یو وړوکی بکس یې راواخیست او وویل زه د قوم امانت تا ته سپارم. زما خدای بخښلي پلار چې خطر احساس کړ د بیت المال زیاته برخه یې سمرقند ته واستوله. دغه پاتې 2000 اشرفي د جګړې میدان ته له تلو مخکې ما ته راکړې. له اشرفینو پرته په دې بکس کې څو غمي دي د خپل مالو، خو زه دا د قوم د شهیدانو د زامنو مال کړم. پلارجان به مې د خپلې تنخوا زیاته برخه زما نیکه ته ورکوله چې په سوداګري کې په کار واچوي. هغه اوس په بلخ کې زموږ لپاره ډېره ځمکه او جایداد اخیستې دي. طاهر دواړې کسونه ورسره واخیستلې. سوریا په بل شوي لرګي یوه شمه بله کړه. درې واړه بیرته د زینو په لاره پاسني کوټې ته وختل. د کور له کوټو نه ووتل او طبیلې ته ورغلل. په طبیله کې د تاتاریانو 8 اسونه تړلي وو. طاهر، سوریا او اسماعیل په 3 اسونو سپاره شول. پاتې اسونه له کور راویستل او تیت پرک یې وشړل. دوی چې له کوټې نه ووتل، سوریا آس ودراوه او وویل لږ ودرېږه، زه له دې ځایه د وتلو نه دمخه یوه دعا کوم. طاهر او اسماعیل سوریا ته وکتل او اسونه یې ودرول. سوریا د اسمان ځلېدونکو ستورو ته وکتل او په ډېره دردمنه لهجه دعا وکړه: ای د عالم پالونکې، زه ستا د محبوب صلی الله علیه وسلم د امت د زرګونه بې کسه نجونو څخه یوه یم. ته د دوی ټولو ساتنې په خاطر د قوم زامنو ته د خپلو پلرونو میړانه او همت ورکړی چې هغوی یو ځل بیا پر دې محلونو د اسلام بیرغونه ورپوي. دغه کورونو ته یو ځل بیا غازیان ورکړی چې د اسونو د پښو تر پهار واوري. د دې ښار په دورانو جماعتونو کې یو ځل بیا د الله اکبر نارې او اذانګې اوچتې کړې. پالونکې، ته د خپل دین شان اوچت کړې. امین. طاهر او اسماعیل هم امین ورسره خبر کړه او بیا 3 واړه اسونه پرېښودل چې مزل وکړي. له ځنډ وروسته دوی د ښار نه بهر د بلخ په لور په هسکو ټیټو لارو روان. اسمان شین و او یخني له زغم نه وتلې وه. خو اسماعیل په وار دا ویل چې ډېر ښه موسم دی او زه په پوستین کې په تنګ شوی یم. خبرونې درنو قدرمنو اورېدونکو، درېیمه ورځ غرمه مهال طاهر د مسلمانانو د پیرۍ یو وړوکي ډلګۍ ولیده. کله چې ورورسېدل، په پړاو کې د طاهر د پوښتنې په جواب کې یوه سپاهي وویل د ختیځ سرحد له پرېښودو نه وروسته اوس دلته 4,000 تنه پوځیان راټول شوي دي او په 2 ورځو کې به دوی هم د سمرقند په لوري وخوځېږي. طاهر د پوځ له لوی افسر سره د لیدو هیله وکړه، خو سپاهي ورته ویل چې دلته د هرو 500 تنو پر سر یو تن مشر و، خو پرون یو څوک راغی، ټول اوس د هغه تر هیبت لاندې دي او د حکم منلو ته یې غاړه ایښې ده. طاهر وپوښتل هغه څوک دی؟ سپاهي ځواب ورکړ تیمور ملک. تیمور ملک هغه چیرته دی؟ ته هغه پیژنې؟ تیمور ملک څوک نه پیژني. سپاهي د طاهر د اجل ونیو، وویل راځه زه تاسو هغوی ته ورولم. سوریا او اسماعیل په هغوی پسې روان شول. طاهر د یوې خیمې مخې ته ودرېد. 3 واړه له اسونو پلي شول. سپاهي خیمې ته ننوت او خبر یې ورکړ. له ځنډ وروسته تیمور ملک بهر ته راووت چې طاهر یې ولید، غېږ یې پرانیسته او وړاندې شو او دواړه غېږ په غېږ شول. تیمور ملک وویل د خدای جل جلاله شکر دی چې روغ دې وینم. او بیا سوریا او اسماعیل ته پام شو. سوریا د نارینهو جامې اغوستې وې او نیمه یې مخې په پوستین کې پټ کړی و. تیمور ملک وپوښتل دا څوک دی؟ طاهر وویل دا زما ملګری دی، زه به د دوی کیسه درته واورم، خو موږ په لاره ډېر لږ آرام کړی دی. دا د ښځو خیمې ته واستوه. تیمور ملک په حیرانۍ وپوښتل د ښځو خیمې؟ طاهر ومسکل، وویل دا نجلۍ ده. تیمور ملک وویل ښاغلي تورسري، زه ستاسو په جامو تېروتی وم، ته پریشانه نه شئ. کله چې د قوم د میړونو غیرت او میړانه ولاړه شي، د قوم لوڼې باید همدغسې جامې وغوندي. سوریا سترګې کښته کړې، ځواب یې ورکړ زه د قوم د بچیانو له میړانې نه مایوسه نه یم. تا یوازې طاهر لیدلی دی، خو په قوم کې د داسې نامردو کمی نشته چې د تاتاریانو د نامه په اورېدو یې لاس او پښې شل شي. اوس د دې خبرو وخت نه دی، تاسو استراحت ته اړتیا لرئ او ستاسو لپاره د ښځو خیمه مناسبه نه ده. ته به هر یوې ته د تسلي په خاطر باید خپله ټوله کیسه د سر واورې، ځکه خو زه خپله خیمه درته پرېږدم، زه او طاهر به په بله خیمه شپه تېره کړو. دا یې وویل او بیا تیمور ملک یو سپاهي ته مخ واړوه او ورته وویل دا دننه بوځه او د خوراک شاک بندوبست یې وکړه. سوریا او اسماعیل د تیمور ملک پراخ خیمې ته ورننوتل او تیمور ملک له طاهر سره د یو افسر خیمې ته لاړ. سهار وختي سوریا د درانه خوب په حال د اذان زړه وړونکي تکبیرونه واورېدل. لږ ځنډ وروسته دغه اذان هم د شپې د ځینو ښو او ځینو وهمناکو خوبونو یوه برخه بلله. مؤذن چې اذان پای ته ورسوه، دې سر راپورته کړ، په تیت رڼا کې یو او بله خوا وکتل او بیا په ویره غږونه وکړل اسماعیله اسماعیله. اسماعیل د دې تر څنګ ویده و، په اړه خوا اوښت. سوریا وخوځاوه او راویښ یې کړ. هغه راپورته شو، سترګې یې ومشلې، وویل زه تیار یم. چېرته د تلو لپاره تیار یې؟ بلخ ته. نور چېرته؟ بلخ ته. اوف، ما ټوله شپه بیا ډېر عجیب او حیرانونکي خوبونه لیدل. داسې ګمان مې کاوه چې تر اوسه په همهغه لاندې خونه کې یم. چې هغه چېرته دی؟ څوک؟ طاهر. هغه له خپل ملګري سره په بله خیمه کې دی. تا چې د مغسل لمونځ وکړ ویده شوې، هغه راغلی و، له بهر نه یې پوښتنه وکړه څه شته خو به ضرورت نه وي. ما ځواب ورکړ چې نه، هغه ستا په باب پوښتنه وکړه. ما ورته وویل چې ویده ده او دی بیرته ستون شو. زما په باب یې څه ویل؟ هغه ویل چې خور ته به دې څه تکلیف نه وي. بیا ما ځواب ورکړ. ما ورته ویل چې هغه خو په درانه خوب پرته ده او خریږي، ډېر نالایق یې. زه کله خریږم؟ رښتیا ووایه، ته هغه ته همداسې ویل؟ اسماعیل په خندا ځواب ورکړ. نه، ما یوازې دومره ویل چې هغه ویده ده. نور هغه څه ویل؟ هغه ویل ته هم ویده شه، سهار به د لمانځه نه وروسته موږ د بلخ په لور روانېږو. هو رښتیا خوري. د هغه له تلو وروسته خیمې ته څو نجونې او ښځې راغلې او چې ته یې ویده ولیدلې، بېرته لاړې.
تا به زه راویښه کړی وم، ما غوښتل راویښه دې کړم، خو هغوی زه منع کړم. هغوی له ما نه پوښتنه کوله چې ایا رښتیا ستا خور یو تتاري وژلی دی؟ ما ورته وویل هوکې دا رښتیا ده. نو هغوی ټولې حیرانې شوې. هغوی ویل چې سهار به ستا له خور سره ګورو. سریا وویل ته ولاړ شه، له نارینهو سره لمونځ وکړه. زه هم لمونځ ادا کوم. لږ ځنډ وروسته سریا له لمانځه نه وروسته لاس اوچت کړ او دعا یې وکړه. وروسته یې شاته وکتل، څو تنه ښځې یې تر شا ولاړې وې. سریا راجګه شوه. یوې نجلۍ ورته وویل موږ د شپې مهال راغلي وو، ته ویده وې، ویښول مو دې مناسب ونه بلل. موږ ستا کیسه اورېدلې ده او ټولې پر تا ویاړ کوو. سوریا ځواب ورکړ ستاسو له ستاینې نه مننه، مګر دا کومه لویه کارنامه نه ده. یوې ښځې وویل د دوی ټول له تاتاریانو نه زیاتې ویرېږي، ته لږ نصیحت ورته وکړه. سوریا وویل زه په نصیحت نه پوهېږم، زه هم ستاسو په شان یوه ښځه یم. په هر صورت زه ستاسو هیله نه ردوم. راځئ کښېنئ. نجونې کښېناستې. یوې نجلۍ وویل لږ ودرېږئ، زه نور ښځې هم راغواړم. دا یې وویل او له خیمې نه ووتله. لږ ځان وروسته پراخې خیمه د ښځو او نجونو نه ډکه شوه. سوریا شرمېدله او په دوزړتوب یې خپله وینا پیل کړه. زما مصیبت ځپلو خویندو، په تېرو پیړیو کې د اسلام کې په لوڼو داسې سختي هېڅ کله هم نه وی راغلې. په خراسان کې زموږ د دبدبې بیرغ رانسکورېږي او د تاتاریانو د وحشت او تیرې توندې او زورور سیلاب یې پر خراسان برسېره د اسلامي نړۍ هر هېواد ته ګواښ پیدا کړی دی. په دې نازکه موقع کې تاسو ځکه مایوس یاست چې د اسلام د زامنو هغه لومړۍ مېړانې او زړورتیاوې پاتې نه دي. په دوی کې د لومړیو پیړیو د غازیانو په څېر د شهادت مینه نشته. خو زه پوښتنه کوم چې نن هغه ښځې چېرته دي چې خپل خاوند او یا ورور به د جګړې ډګر نه په شا ولید، نو د خیمې لرګی به یې ورپسې راواخیست او ویل به چې که دې تېښته وکړه د سر خیر دې نشته. زما خویندو، د رالوېدونکي قوم وروستۍ تکیه د هغوی لڼې وي. تاسو د قوم وروستۍ تکیه یاست. تر څو ستاسې سینې د ایمان په نور روښانه دي، ستاسو زامن، ستاسو مېړونه او ستاسو ورونه د نړۍ هیڅ واک نشي ماتولی. تر څو پورې د قوم د میندو سپېڅلې شیدې د قوم د لوڼو په رګونو کې د وینو په بڼه چلیږي، د دوی په زړونو کې به د شهادت هیله ژوندۍ وي. او تر څو چې د اسلام د زامنو په زړونو کې د شهادت هیله وي، دوی به د هر لوی دښمن په وړاندې د مرګ پیغام ثابت شي. که قوم مړ شوی وي، نو ستا سره د هغه د بیرته راژوندي کولو د ژوند اوبه ابي حیات شته. قوم که ویده دی، تاسو یې وخوځوئ او راویښه کړئ. تاسو د میړونو د پښو زنځیر مه کېږئ. خپلو میړونو ته ووایئ چې د جګړې له ډګر نه سرلوړي راستانه شي. موږ به د کور په څلورو دیوالونو کې ستاسو د عزت او ابرو ساتنه کوو. خپلو ورونو ته ووایئ چې میدان ته ووځئ، د دښمن غشي دي په ټټر وخوري او تاسو به په هغوی فخر او ویاړ کوئ. خپلو زامنو ته ووایئ چې که تاسو بې زړه شوي او وینه مو د شا له خوا په ټپ توی شوه، نو د قیامت په ورځ به موږ د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحمت لمن ونیسو او ورته وایو به چې یا رسول الله زموږ د زامنو شفاعت مه کوه، هغوی زموږ د شیدو وقار نه دی ساتلی. د سریا غږ له خیمې نه بهر تر لیرې لیرې اورېدل کېده. پر طاهر او تیمور ملک سربیره نور سپاهیان او افسران یو د بل په اشاره د خیمې نه بهر راټول شول. ځینې حق پک ولاړو او ځینو د احساساتو له زوره ژړل. سریا چې چوپه شوه، تیمور ملک له بهر نه په لوړ اواز وویل درنې خورې، ستا ډېر وروڼه بهر ولاړ دي. په دوی کې ځینې داسې دي چې د تتاریانو د نامه په اورېدلو یې پښې لړزه شي. ته دوی ته هم حوصله ورکړه. سریا په رېږدېدلي غږ ځواب ورکړ څوک چې له تتاریانو نه ویرېږي، زه هغه خپل ورور نشم بللی. هغوی ته ووایه چې هیڅ یوه نجلۍ چې د یوې مسلمانې مور شیدې رودلې وي دې ته تیاره نه شي چې داسې بې همته ته ورور ووایي. که دوی په خپله ذمواري کې سستي وکړه، نو موږ به خپل ټیکري ور واغوندو او د دوی زنګ وهلې تورې به اوچتې کړو، د تاتاریانو په مخ کې به سینې سپر کړو. زموږ مینه او اطاعت د میړونو لپاره ده، د بې همتو لپاره نه. که دوی زموږ د ابرو ساتنه نشي کولی، نو د قیامت په ورځ دي د خدای جل جلاله د غیرتي بندګانو په قطار کې د درېدو تمه نه کوي. د اسلام لوڼې که نن چاته ورور وایي، نو هغه به د محمد بن قاسم رحمه الله په څېر غازي وي چې د قوم د یوې لور په فریاد یې په 19 کلنۍ کې یو هېواد فتح کړ. په هغه ورځ به هره مسلمانه مېرمن خپل بې همته مېړه هیر کړي، د خپلې هغې خور په مېړه به فخر کوي چې چپنه یې د شهادت په وینو رنګ وي. په هغه ورځ به مسلمانې میندې وایي چې زموږ زامن هغه بې همته او بې زړه نه دي چې د غلیم د تورې وار یې پر خپل ټټر وانخیست. زموږ زامن هغه غازیان دي چې مېړان یې مسلمانې ښځې د ټولې نړۍ په ښځو کې سرلوړي کړي. که دوی غواړي چې موږ یې په ویاړ خپل ورونه وبلو، نو دوی ته ښایي چې پر خپلو چپونو د شهادت د وینو خاپونه راوړي. موږ ته د خپل بدنونه راوښیي چې په تورو او نیزو ټپي وي. سوریا چې خبرې پای ته ورسولې، ښځې ورغلې او هره یوه بېله بېله ورته غاړه وتله. له خیمې نه بهر تیمور ملک طاهر ته وویل تر څو زموږ په ولس کې داسې لوڼه وي، موږ به د اسلام له دښمنانو سره تر پیړیو جګړې وروسته هم ماته ونه منو. طاهره ته ډېر نیکمرغه، زه دعا کوم چې ستاسو د ژوند لار بلخ ته په رسېدو بیلې نه شي. د خپلو اوچتو ارادو د بشپړېدو لپاره چې تا ته د ژوند د کوم ملګري اړتیا درته پیدا شوه، دا تل د ځان ملګری کړه. طاهر چوپ ولاړ. د هغه په غوږونو کې لا د سوریا د غږ انګازې وې. دی په تصور له سوریا سره په یو لوړ برج ناست و او لاندې لکونو تنو ته د جهاد درس ورکاوه. د خیال په یوه بل ټوپ دی د یوې غونډۍ لمنې ته رسېدلی و.
هلته چې طبي ګلان غوړېدلي وو، خوږې وږمې چلېدې او د غرنیو خوړونو اوبو نه ختمېدونکې خوشې سندرې ویلې. سوریا دلته هم ورسره وه او هغه د خوړ په غاړه په ګلبوټو ډډه وهلې وه او زړه وړونکې سندرې یې اورېدله. د سترګو په رپ کې بیا دی د جګړې په میدان کې و او سره یې پر زخمونو پټۍ ورښودلې. له ډېرو ورځو وروسته یوه بله نجلۍ په خیال کې وګرځېده. هغه صفیه وه، ځکه چې د صفیې او سریا یو څو ځانګړي صفتونه سره شریک وو، او یا د دې لپاره چې له سریا نه وړاندې د ده په ذهن کې د صفیې تیت غوندې تصویر و. د صفیې په اړه د له دې زیات څه تصور نه و کړی چې هغه له ده سره ډېره زیاته خواخوږي او همدردي ده، یوه داسې خواخوږي چې د څه بخښنې اړتیا نه لري. د په زړه کې د څه ځانګړي احساس پرته د صفیې په اړه سوچ کولی شو، خو د سریا په اړه د احساسات بالکل بدل وو. هغه د خپل بې پایه تسخیرونکي ځواک سره د ده پر زړه او دماغ غلبه کړې وه. خو بیا هم دوی ډاډه وو چې په بلخ کې به یې لارې سره جلا شي او د ده په زړه کې به یوازې ښکلي یادونه پاتې شي، او دغه یادونه به یې هم ښایي تر ډېره پریشانه نه کړي. تیمور ملک تر لس ځنډه هغه ته په زر زر وکتل. بالاخره یې وویل ته ولې اندېښمن یې؟ که غواړې زه به دې په دې معامله کې ملګرتیا او لارښوونه وکړم. نه طاهر ټکان وویل اوس نه، تر اوسه زما د ژوند د دې خبرو مهال نه دی راغلی. د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، د سهار لمانځه نه وروسته سریا او اسماعیل د سفر تیاری ونیو. تیمور ملک دوی ته د ستومانه اسونو پر ځای 3 تازه نفس اسونه ورکړل. طاهر د بیت المال اشرفي تیمور ملک ته وسپارلې. تیمور د لارې پیرهدارانو ته دا لیک ولیکه چې دوی په لار کې څومره امکان لري دومره اسانتیاوې برابرې کړي. پر دې سربیره پر 3 پړاوونو مزله پورې د خطر احساس کوه. له دوی سره د سپرو ساتونکي یوه ډله واستوله. د رخصتېدو په وخت کې طاهر ته تیمور ملک لاس ورکړ. وویل زما دا لیک به نه یوازې تر بغداد ستا د رسېدو په لار کې په کار درځي، بلکې د وضع نه مجبور شي چې بیرته دلته راشي، نو دا به دې د بیرته راسنېدو په وخت کې هم په درد وخوري. دا ښه در سره وساته. بیا سریا ته مخ واړه. وویل زما خورې، تا ته به په لاره کې انشاءالله هېڅ تکلیف نه وي. ستا د لارې ملګری یو داسې زلمی دی چې یو ځل یې زما ژوند ژغورلی دی. زه هغه پیژنم. سریا دا وویل او طاهر ته وکتل. بیا سترګې کښته واچولې. د دې په څېره کې د حیا سرخي وویل ته دی له ما نه ښه نه پیژنې. له ټولې ورځې مزله وروسته ماښام مهال دوی یوې چوکۍ ته ورسېدل. دویمه ورځ یو ښار ته ورسېدل. طاهر ساتونکي سپاره بیرته رخصت کړل. د ښار حاکم چې د تیمور ملک لیک ولید د دوی ښه خدمت وکړ. سهار چې کله سریا د ښار د حاکم له کور راووتله، نو د نارینهو پر ځای د ښځې جامې اغوستې وې. کله چې دوی پر اسونو سپاره شول او له ښار نه ووتل، سریا په شرمناک لهجه ویل ما جامې ځکه بدلې کړې چې نور موږ ته خطر نشته. ما اورېدلی دي چې تاتاریانو په خپل ټول زور د بخارا او سمرقند په لور مخ کړی ده. طاهر وویل ځکه خو زه غواړم چې زر تر زره بغداد ته ځان ورسوم. سریا وویل ته زما په خطر ځنډېږې، خو ما ته په لاره کې نور خطر نشته. که ته مناسبه بولې زه به د راتلونکي ښار له حاکم نه وغواړم چې ما بلخ ته واستوي. ته له هغه ځایه نیغ بغداد ته روان شه. خو اسماعیل زر وویل نه زه تا له بلخ نه وړاندې نه پرېږدم چې ولاړ شې. دا اصلا د سریا د زړه غږ. طاهر وویل ښه ورورکیه، زه تر غزني پورې ستا سره تلو ته تیار یم. اسماعیل وویل خدای دې ما له بلخه وړاندې په تلو نه مجبوروي. پر آس د زیات سپرېدو په سبب مې پښې شلې شوي دي، مګر په بلخ کې به ته څو شپې زموږ میلمه وې. طاهر ځواب ورکړ داسې نشي کېدی. د بلخ دروازې ته چې ورسېدو زموږ لارې به سره بېلېږي. اسماعیل وویل ته زموږ سره د بابا تر کوره نه ځې؟ کاشکې له ما سره وخت وای. اسماعیل مایوسه شو. وویل ته به بیا بېرته کله نه راځې؟ اسماعیل په دې پوښتنه د سریا زړه په درزا شو. طاهر له لږ 2 زړتوب وروسته ځواب ورکړ که زما په ژوند کې د فرصت څه شېبې راغلې نو انشاءالله خامخا به راشم. نو بیا خو به په بلخ کې زموږ کور خامخا ووینې او بیا ولاړ شه. ستا د بابا نوم څه دی؟ عبدالرحمن. طاهر او اسماعیل تر ډېره خبرې سره کولې او سریا په زړه کې په وار د طاهر دا خبره تکراروله که په ژوند کې کله ماته فرصت په لاس راغی نو انشاءالله خامخا به راځم. او د هغې زړه په وار دا پوښتل چې آیا دا خبره هغه یوازې د اسماعیل د تسلي لپاره کوله او که نه دته معلومه ده چې له اسماعیل نه پرته بل څوک په زیات له بغداد نه د راتلونکي قافلو په انتظار وي. تر اوسه پورې د طاهر له خولې داسې خبرې دې نه وې اورېدلې چې دې ته دا ښکاره شوی وی چې د ژوند د لوړو مزلونو په لور د ګام اوچتولو سره د طاهر په زړه کې د لارې د یوه ورک منزل د ملګري یاد پاتې شي. دې د طاهر په لوړو ارادو او هدفونو ویاړ کوه. دې به په هر لحاظ طاهر د درناوي وړ باله. پر دې خبره خوښه وه چې هغه د مېړانې جوهر او کمال لري. د هغه په سترګو کې سپېڅلتیا، شرافت او مېړانه ځلېده. په دې کې ټول هغه څه موجود وو چې د ولس ورته اړتیا ده او له دې سره د هر هغه څه هم درلودل چې سره یې هیله کولی شوه. څومره چې منزل ته نږدې کېدل هومره د دوی په زړونو کې اندېښنه زیاتېدله. ښایي د دواړو به دا شکایت درلود چې تر اوسه ولې د یو بل د زړه کیفیت نه بېخبره دي. د یو بل لیدل غوښتل خو سترګې د پورته کتلو نه انکار کوه. د دوی ژبو څه ویل غوښتل خو ژبې یې ګونګۍ وې. بالاخره یوه ورځ د دوی هغو څلور لارې ودرېدل چې د بلخ او بغداد د لارې بېلې شوي وې. د اسماعیل آس څو ګامه وړاندې و. هغه شاته راوکتل او وویل تاسو ولې ودرېداست؟ راځئ که نه؟ طاهر وویل ودرېږه اسماعیله، زه نور په آس نشم سپرېدی. دا یې وویل او له آس نه پورې شو. آس یې تر جرب ونیو او یوه تیږه کښېناست. سریا طاهر ته وکتل. وویل د ده زړه داسې دی چې ته تر کوره راسره ولاړ شې. طاهر وویل ته زما لخوا
دی وپوهوه زه به له دې ځایه تر ماښام یو پړاو مزل وکړم. سوریا په غمجنه لهجه وویل زه به یې وپوهوم. ښه ده ښه نو د خدای په امان. د سوریا شونډې ورپېدې. د خدای په امان ویلو هڅه یې وکړ. خستونه یې بند شو، ژبه یې ودرېده او په سترګې اوښکې لنډ شوې. طاهر د آس د جلب راګرځولو اراده وکړه په لاسو کې سیک نه و. لاړ شه سوریا وویل او بیا له سترګو اوښکې وڅڅېدې. طاهر وویل سوریا هغې ونې ته وګوره، د ټولو ونو پاڼې رژېدلې دي خو هغه شنه ولاړه ده. سوریا مخ بل لور ته واړوه. طاهر وویل اوس ما ته مخ راوګرځوه، زه له تا سره څه خبرې کول غواړم. سوریا وویل ووایه که ته زما د اوښکو تر اغېز لاندې راغلی وې نو باور وکړه دا د مننې او تشکر اوښکې دي. زه خپل مرستندوی ته له اوښکو پرته څه هدیه کولی شم. طاهر وویل سوریا ته داسې فکر مه کوه، زه ستا له احساس نه خبر نه یم او دا ګمان هم مه کوه چې زما په زړه کې د دې اوښکو هېڅ قیمت نشته. زما له سپینو خبرو نه غلط مطلب وانخلې. زه دا د دې لپاره وایم چې په دې د فتنو نه ډکې زمانې کې د ویلو او اورېدلو فرصت په وار وار نه برابرېږي. زه سبا ته د بیا لیدو په تمه نن له تا نه خدای پامانۍ اخلم. کیدای شي هغه سبا ډېر زر راشي او دا هم کیدای شي چې د دې سبا په انتظار څو کلونه تېر شي او دا هم امکان لري چې دغه سبا بالکل رانه شي. په هر صورت که تقدیر د ژوند په کومه څلورلارې کې یو ځل بیا سره یو ځای کړو نو زه به د ژوند تر وروستي پړاو ستا ملګرتیا او د تقدیر یو ډېر ستر انعام کړم. سمدستي زه تا ته د دې ویلو ضرورت نه وینم چې زما مسؤلیت ما بغداد ته وربولي او له هغه وروسته به د تاتاریانو د مقابلې لپاره د خوارزم هر مورچل ته ځان رسول خپل فرض ګڼم. ته د هغه وخت لپاره دعا کوه چې زه د فتح خبر بلخ ته درته راوړم چې زما چپنه په وینو رنګ وي او زما پر بدن د ټوپونو نښې او داغونه وي. سوریا مخ ور واړوه. طاهر ته وکتل او وویل زه به ستا انتظار کوم. کاشکې ما په هغو مورچلونو کې ستا ملګرتیا کولی شوی. د دې په سترګو کې د امید ډیوې ولې وې او طاهر احساسوله چې سپوږمۍ د ورځو له پردو نه ناڅاپه راووتله. له یوې شېبې چوپتیا وروسته سوریا بیا وویل اوس زه له تا نه یوه هیله کوم. ووایه د بابا تر کور خامخا راسره ولاړ شه. زه یو ځل یوازې هغه دروازه تا ته درښیم چې ستا په انتظار به تل خلاصه وي او چې ته کله بلخ ته بیرته راشې نو زموږ د کور هېڅوک هم دا ونه وایي چې ته کوم پردی او نااشنا څوک یې. ته زموږ له بابا سره وګوره، هغه به خوښ شي. زه وعده در سره کوم چې که نن نه وي سبا سهار ته به دې خامخا رخصتوو. زما باور دی چې زما لپاره د 2 ورځو مزل به په یوه ورځ کې کولی شي. طاهر وویل درځئ. اسماعیل په وړو وړو شګو یوه ډبره نقشه کړې وه او پرې ویشتلی. طاهر او سریا یې چې ولیدل ورنږدې سول، جګ شو او پر آس سپور شو. سرتیری او سوداګر. خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو، شیخ عبدالرحمن یو چاغ او د ډیرو شتو خوند سړی و. د هغه ماڼۍ د بلخ د څو شاندارو ماڼیو نه یوه وه. د ده د سوداګرۍ کاروبار تر لیرو هېوادونو پورې غځېدلی و. د سوداګرۍ قافلې له بخارا او بغداد نه تر ډیلي پورې راتلې. د ده د هستوګنې د کور ترڅنګ په یوه لوی او پراخ بل کور د ده دفتر و. پر خلازم د تاتاریانو د حملې نه وروسته هغه د کاروبار په راټولولو مجبور شوی و. د بخارا او سمرقند نه ده ته ډېر د اندېښنې وړ خبرونه راتلل. څو اونۍ وړاندې یې بلخ خوندي باله او خپل مال او شتمني یې دلته راټول کړل خو اوس یې خپل قیمتي مالونه غزني ته استول. طاهر یې چې په کومه کوټه کې اظهار کړی و ټوله په قیمتي غالیو پوښل شوي او د اطلس او کم خواب پردې کړکیو راځړېدلې. هغه له اسماعیل سره په نږدې جومات کې د ماښام لمونځ ادا کړ او د ښار د ګڼې ګوڼې نه د ډک بازار له لیدو وروسته بیرته راستون شو. هغه له اسماعیل سره خبرې کولې چې کوټې ته یوه معمره ښځه حنیفه ورننوته. اسماعیل ژر جګ شو وویل انا راغله. طاهر هم زر له خپله ځایه جګ شو او په ادب ودرېد. د حنیفې له سترګو نه د غم او خفګان چینې خوټېدې. چې راغله بېلې څه مقدمې ویل زه ستا نه مننه کوم، تا په موږ ډېر لوی احسان کړی دی، د خدای جل جلاله دې اجر درکړي. طاهر ځواب ورکړ زه ځان د مننې حقدار نه بولم، دا زما ذمواري او مسؤلیت و. زه د اسماعیل په پلار ډېر خفه یم. حنیفې سر پورته کړ وویل هغه مړ شوی نه دی، شهید دی. له هغه نه زما همدا هیله وه. ما ته سوریا وویل چې ته به سهار وختي بغداد ته روانېږې. زه تا ضروري کارونه نه ایساروم، که دې بیا په دې لاره کله مخه شوه نو دغه کور خپل کور وبوله. کله چې بغداد ته ورسېږې دا مه هېروه چې په بلخ کې یو عربي مور تا ته زوی ویلی دی. بیا اسماعیل ته وکتل وویل زوی ستا بابا احوال کړی و چې زه به د مېلمه سره ډوډۍ خورم خو ډېر زیات انتظار مه کوم، هغه ته زیات سوداګر راغلی دی، امکان لري دلته راتګ یې هېر شوی وي. له کوټې نه د وتلو په وخت کې حنیفه بیا د کوټې په وره کې ودرېده او طاهر ته یې وویل زوی سهار له رخصتېدو نه دمخه زما دعا خامخا در سره واخله او بیا روان شه. لږ ځنډ وروسته له بلې نږدې کوټې نه چا اسماعیل ته غږ وکړ او طاهر په زړه کې په درزا شو. دا د سوریا غږ و. اسماعیل د دروازې نه پرده لرې کړه، کوټې ته ورنوت او لږ ځنډ وروسته بېرته راغی. وویل د خورجانو ګمان دی چې بابا جان ښایي ناوخته شي، راځئ تاسو ډوډۍ وخورئ. طاهر وویل آیا دا به غوره نه وي چې لږ نور انتظار وکړو؟ اسماعیل ځواب ورکړ د بابا هېڅ درک نه لګي، انا وایي چې هغه کله کله تر نیمو شپو پورې په دفتر کې بوخت وي. ډېر ښه. طاهر ته وویل او جګ شو. له اسماعیل سره بلې کوټې ته ننوت. په دسترخوان رنګارنګ خواړه کتار شوي. یو حبشي غلام لاس په نامه په یو ګوشه کې
په ادب ولاړو. دغه دسترخوان د بغداد د کوم امیر له دسترخوان کم نه و. توحید چې کښېناست له اسماعیل نه یې وپوښتل نور مېلمانه هم راځي؟ هغه ځواب ورکړ. د وروستي مورچل د داستان درنو قدرمنو اورېدونکو دا چې نور مېلمانه راځي او که نه راځي او دوی خواړه وخوړل او نور څه وسول د به په راتلونکي خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. دا خپرونه به محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا ستاسو په درانه حضور کې راحاضرېږو. تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.